خلق وایي ملا څوک دی. خلق وایي ملا څوک دی، راشه نن یې پېژندنه سره وکړو. ملا سپر د مظلومانو، ملا مثل د غیرت دی، ملا سلی د عظمت دی، لاروی د حقیقت دی. ملا ستوری ځلیدونکی د تیارو په وړاندې راغی، د مشال غوندې ښکاره شو، تجلا یې هم خوره شوه له ختیځه تر لویدیځه. خلق وایي ملا څوک دی. خلق وایي ملا څوک دی؟ ملا هغه ذهین شخص دی، ملا هغه نر سړی دی چې د وخت یاغي توپان یې د خپل ژوند په بیه تم کړ او کیږدۍ د ازادۍ تر ساحله راستنه کړه. دا یې نښه د پېژنده، ایماني توره یې لاس کې او ښه کلک په خپل دریځ ده. له دنیا نه ویره نه کړي، له هېڅ چا نه ویره نه کړي، د اسلام په دین مین ده، خپل ولس ته مدام ژمن. خلق وایي ملا څوک دی؟ ملا توره، ملا ډال دی، ملا څرک د اعتدال دی، ملا حسن دی، جمال دی، ملا ډک له ستر کمال دی، رهنما د انقلاب د 20 کلنه حماسه وه. ملا هلته هم واکمن و، ملا دلته هم واکمن دی، تر قیامته به واکمن. خلق وایي ملا څوک دی؟ خلق وایي ملا څوک دی؟ ورته وایه ملا لمر دی چې په لاس کې د ډیوه وي او مزل وي په تیارو کې خپل ادب ته به رسېږي. د دې لارو له زیانونو، له دې کندو تندکونو د ډیوې له برکته روغ راووتلې ګوره. بس د دې ډیوې مثال خو له ملا سره جوړېږي. خلق وایي ملا څوک دی؟ خلق وایي ملا څوک دی؟ ورته وایه اقتدار دی، ورته وایه چې سالار دی، د زرګونو شاه زلمیو اخیستونکی د حساب دی، د ژړا او د سلګیو ملا پیر د زمانې دی، سپین مسیر د زمانې دی، ستر تعبیر د زمانې دی، لوی تفسیر د زمانې دی. خلق وایي ملا څوک دی؟ خلق وایي ملا څوک دی؟ ملا هغه انګازه ده، ملا داسې فلسفه ده چې تکبیر تکبیر نارو یې را ژوندي کړل زموږ زړونه، ځپل شوي ضمیرونه. ملا نوم د اتحاد دی، سربراه د استشهاد دی، جوړونکی د هیواد دی، ختمونکی د فساد دی. ملا هغه یو قدم دی چې روان وي مخ په وړاندې، ورپسې ټول اولسونه د معلوم هدف په لوري. خلق وایي ملا څوک دی؟ خلق وایي ملا څوک دی؟ ملا داسې مقتدا دی، اقتدا یې د لازمه، په هر وخت په هر زمان کې ورسره د خدای نصرت دی، بری من په هر میدان کې. مونږ منلی خپل امیر دی، هم پاچا دی هم وزیر دی. ملا خوښ زمونږ د ټولو، ملا خوښ د هر افغان دی، ملا ستوری د اسمان دی، تل د حق په لار روان دی، د یارمل د سترګو تور دی، د یارمل د قلم توان دی. خلق وایي ملا څوک دی؟ ملا څوک دی؟